په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې د تیر ماښام راهیسې د باران لړۍ پیل شوې ده. په کوټه کې نن سهار واوره هم شوې ده چې له امله یې په ښار او پر غرو باندې د واورې سپین چادر غوړېدلی دی. د ښاریانو لخوا ودې ته هرکلی شوی دی. په دې اړه یو ښاري محمد اسلم و مشال ریډیو ته وویل د پرون مازدیګر راسې یو ورشه باران وسلو د باران بعد وروسته بیا د واوره شوې ده. نو موږ ډېر خوشحاله یو. دا ټایم موږ هغه زه خپله یو کاروباري سړی یم. نو دا ټایم زه غواړم چې موږ دا کم کسان یو ګډه ټیم په کاروبار کې تیر کړی دي. نو په دا ورځ موږ غواړو چې موږ خپل یو څه کسان د باندې ووځو، یو څه پکنیک پوینټ جوړ کړو، پر سټیډیم باندې یو څه انجوینګ وکړو. نو په کار دا دی چې مطلب ټول هغه چې کم کسان دي په کار دا دی چې دوی ولاړ شي پر سټیډ باندې ووځي او څه خوشحالانه جوړ کړي، څه انجوایمنټ وکړي. د باران او واورې ورېدو سره سم په ښار کې نه یوازې بجلی بنده او ګیس کم شوی دی بلکې د اوبو نلکې هم ایښې شوي دي. البته محمد اکرم وایي چې د واورې له امله به راتلونکي کلونه او کښت او کروندې آبادې شي. موږ ډېر خوشحاله یو چې د الله پاک پر موږ باندې دا رحم وکړی، دا واوره وسوله. الله پاک موږ ډېر شکرګزاره یو. د جمعې پر ښه مسلمانانو دعا وکړه په جمعې په لمانځه کې چې الله پاک دې یو د خیر باران وکړي، یو د خیر واوره وکړي. نو موږ ډېر خوشحاله یو. دا مسلمانان راوتلي دي، خوشحالي کوي او کړایانې کوي، ښه مجلسونه کوي، بانډارونه کوي، یو پر بل وارې کوي، سره خوشحاله دي. نو موږ د الله څخه ډېر شکرګزار یو. په کار ده چې الله پاک نور د خیر واوره وکړي او د خیر باران وشي. که څه هم د واورې له امله یخني زیاته شوې ده، خو عمران هیله څرګنده کړې ده چې د باران د ورېدو دا لړۍ به نوره هم اوږده شي. دا په کوټه کې موسم سرما واوره شوې ده، ډېر خوند کوي. باید چې اوس موږ انجوایمنټ وکړو په دې کې، ډېر ښه خوند کوي. باید چې الله پاک نور د رحمت واوره وکړي، باران وکړي. پر دې مهال ځوانانو او ماشومانو نه یوازې د واورې په ویشتلو سره خپله خوشحالي څرګنده کړې ده بلکې ډېری خلکو د یو بل کورو ته د واورې د وړلو روایت هم بیرته ژوندی کړی دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.